زما سوال د جانان نه دا ده، جانان صاحب محترم وایي چې د بلوچو جګړه زه د پاکستان د سیستم په خلاف باندې بولم. لومړی دا ولې بولي؟ د ما په خاوره کې د ما مشکل ده، د ټولو 40 میلیونو افغانانو مشکل ده چې هغه د تعلیم موضوع ده. لومړی خو به دې ته راسو چې اسلامي امارت مطلق د دغه رد نه ده کړی، تر امر ثاني پورې دا ماتل کړی ده. او دلته که اختلاف راځي، دا اختلاف ته داسې وګورو چې اختلاف د نظر موږ لرو. د اسلام سره څوک اختلاف نه لري، دلته د علماو اختلاف د نظر ده، د وخت او د حالاتو د دغه په حساب باندې هغه د علماو کار ده. علما خپله په دې باندې توند انتقادونه کړي. دا اوس که ته وګورې اسلامي امارت مشرتابه څخه هیله کړې ده تر څو دا مسله حل کړي. ولې په افغانستان کې موږ که دغه تعلیم په موضوع باندې جګړه غواړو او یا دلته بیا دغه نظام پرځول غواړو او دلته د مقاومتونو د جبهاتو ملاتړ کوو، بیا په پاکستان کې د بلوچو جګړه څوک ماته ناروا ثابتولی شي چې د بلوچو جګړه که تاسې وګورئ، بل ورځ په یوټیوب کې به ویډیو پرته وي چې د بلوچو خوندې، د بلوچو ماشومان، د بلوچو سپینګیري په زوره باندې موټر ته خېزول کېږي او هلته جمهوریت هم ده، د بیان ازادي هم ده، د هغو غږ نه اورېدل کېږي. هغه مجبوره دی چې توپک د لاس واچوي یا خپله جګړه جاري وساتي، ځکه غږ یې نه اوري. هغه مظلومان دي او مظلوم باید خپل غږ اوچت کړي، او مظلوم چې هر چېرته د یو ظالم جابر نظام په خلاف باندې خپل غږ اوچتوي، هغه جګړه روایت لري، هم د اسلام له نظره هم د هغه ټولنې د فرد په حیثیت باندې دوی اجازه لري. دا جانان صاحب محترم دی ما ته دا ووایي چې ته ولې د بلوچو جګړه ناروا بولې په پاکستان کې، او دلته د مکتبونو یو مسله ده په افغانستان کې او د دغه په خاطر باندې ته راځې. لومړی خو د ما هیله ده، دا مې یو خواهش ده چې دا د موږ تاسو د افغانانو 40 میلیون نفوس کوم په جغرافیه کې ژوند کوي، دا دغه مسله ده که موږ خپل بحث په باندې وکړو. حسیب هم د موږ ورور ده، اسامه صاحب هم د موږ ورور ده، د ټول چې ملګري ناست د موږ ورونه دي. حق د دې لرو چې په دې موضوع باندې خبرې وکړو. دا که په کل کې بیا افغانانو د پښتونخوا خلک هم شته او هغه هم غواړي په دې موضوع باندې خبرې وکړي. دا بیا یو ځان ته بحث ده چې جغرافیه مو خپله سي تذکره په وجود کې واچوي، بیا به شاید په دې باندې دوی حق ولري. ځکه د افغانستان یوه دقیقه نه تاسې خیر ډېر وغږېدئ، فقط یو 2 دقیقې غوږ ونیسئ. موږ تاسې که ټول اول هغه خلک چې د جمهوریت قانون اساسي ته دوی رښتیا هم درناوی لري، د جمهوریت قانون اساسي دی ولولي چې کوم خلک حق لري چې د افغانستان په ارضیت باندې خبرې وکړي، هغه کسان چې هغه د دغه افغانستان د خاورې له حقوقو څخه برخمن وي، هغه د دغه خاورې تابعیت ولري. نو لومړی به ته دا راته ثابته کړي چې ته دغه د بلوچو جګړه د پاکستان په خلاف باندې ولې ناروا بولې، بیا به مهرباني مخته بل قدم ته ولاړ شو. مایک مو خلاص کړئ. ها مننه فدا صاحب محترمه. اولنې خدا ده چې ته ما ته وایې ته به افغانستان کې جغرافیه کې نه پاغي خبرې مه کوه، نو تم د بلوچستان د جغرافیې نه پاغي کې خبرې مه کوه. نو راځو دویمه خبرې. ځکه چېرته تا د بلوچانو په لاس کې ولیدلم، یوه دقیقه صبر وکړه. ځکه چېرته تا د بلوچانو یوه دقیقه صبر خیر هیله کوم د همدې به زه تا ته جواب درکړم. که زه چېرته د بلوچانو په لاس کې ناست وای او ما د هغو په هکله باندې خبرې کولی، ولې دغه انساني حق چې ما ته د خبره راکړه، د موقع دې راکړه د خبرو کولو، ما ستا دغه کې خبرې نه کولې. اوس واوره زما خبرې صحیح ده. تم د بلوچستان د سیمې نه بلوچستان کې خبرې مه کوه، مه پکې کار لره. زه چې دا موضوع د بلوچستان سیمه زمانه ده، اما دغه کوزه پښتونخوا په زما ده تر ټکه پورې په هغه باندې حق لرم چې خبرې وکړم. فدا صاحب نو زما خبره خو اوس واوره. مننه کوم جانان، تاسو زه خبره ما اورېده، زه در کوم که نه. دویمه خبره راځو د جغرافیې خبره ته کې. فدا صاحب په خدای مې د قسمي ته افغانستان کې جمهوریت راوله، جمهوریت دا زه یو شخصي خبره کوم، که د دې تورخم نه اغړه ما یو خبره وکړه زه به ګناهګار یم. خو تا شریعت راوستی دی او په شریعت کې جغرافیه نشته، په شریعت کې ملت دغه نشته، دا کم چې نشنلیزم وتوي قام پرستی. تا چې کله شریعت راوستو دا حق تا د لاسه ورکړو د جغرافیه. اوس چې کم سړی مسلمان دی، ځکه ستا د مشر نوم امیر المؤمنین دی، امیر الافغان ځان ته نه دی ویلی، چې امیر المؤمنین ځان ته ویلی دي، اوس به هغه امیر المؤمنین د ټول نړۍ مسلمانانو نیوکو ته به ځان نیسي
چې شریعت ته راوستي د جغرافیه ته ختم کړه، ملي سرود د ختم کو، بیرغ د ختم کو، هر یو شی د ختم کو. نو په دوه کشتو باندې خپمېږ د فدا صاحب محترم په یو کشته باندې خپکېده. جمهوریت راوله کدی پښتونخوا یو کس د افغانستان په سیاست کې وغږېدو. زه د افغان په احساس باندې غږېږم نه په افغانستان کې. زه د مسلمان په حیثیت باندې غږېږم ځکه چې تا زما اسلام هلته راوستی دی. هغه اسلام نستا دی، نه د هیبت الله دی، نه د بل چا دی. هغه اسلام زما پاک نبی راوستی دی کوم چې د الله تعالی طرف راغلی دی، د ټولې نړۍ دپاره دی. تا ویلي دي دا زما نظام دی، زم مؤمن یم، زم مسلمان یم، تم مؤمن یې، تم مسلمان یم، په هغې کې زما ستا شک نشته. نو چې زه پکې خبرې کوم دا زه د افغانیت په احساس نه کوم، دا زه اوس د اسلام په احساس کوم. او که چېرې ته وایې چې نه جغرافیه زه منم، حسیب زما رور دی، حمزه مې رور نه دی، نو بیا ووایه چې دا شریعت نه دی، ځکه شریعت کې دا شی نشته. دا کمې خبرې چې ته کوې مننه کوم. تاسې ګورئ اول خو ډېر چالاک هم یاستئ ماشاءالله. الله مو په علم کې اضافه والی وکړه. دا کوم علم چې خدای تاسې درکړی دی خپل علم کوم او د ځان سره چې په دغه کې د خدای اضافه والی. زما سوال هغه نه و، زما سوال دا ده چې ته د بلوچو جګړه د پاکستان په خلاف باندې ولې ناروا بولې؟ فقط دا دغه ماته جواب راکړه، بیا به مخکې ته زه د همدې هم تا ته حواله درکړم. ته مهرباني اول دا راته ووایه. او بل تاسو علم کړی دی، فقط دغه یوه خبره مې واورئ، بیا نوروز صاحب دغه ناسې بده ده چې موږ خبرې کوو. تاسو تعلیم صاحبزاده صاحب محترمه غالبا ګمان کوم په پاکستان کې کړی دی که نه؟ او تاسو چې طبعا تعلیم به مو سرته رسولی بیا به له دې هېواد نه وتلي یاستئ. ډېره ښه ده. ولې تاسې تر پرونه پورې هلته په هغه جغرافیه کې یو افغان په سکون باندې واهه؟ ما ته جواب راکړئ که چېرته که په تعلیم سره وای نو تا خو تعلیم کړی و، تا خو هسټري لوستې وه. دا تا خپل افغانیت ولې پرېښی؟ ستا یو افغان ورور تر پرونه پورې په سکو په لغته به واګو چې ته ولې ځان ته افغان وایې؟ او نن دغه سیاسي تغییر چې تا وکړو، د دغه سیاسي تغییر علت څه کېدلی سي؟ آیا د تا په علم کې دومره اضافه والی مخکې نه و، اوس په علم کې اضافه والی وسو که څنګه؟ مهرباني. مننه فدا صاحب محترم، مننه د سوالونو. فدا صاحب محترم که چېرې موضوع زمونږ دا وي چې حمزه څه کړي دي، حمزه هغسې کړي دي، نو زما دا فکر دی چې تاسو هغه زما دلیلونه چې کوم ما درکړل د تعلیم او د شریعت په اړه، هغې ټولو نه تختې دپاره ډېر اسانه لاره پیدا کړه چې حمزه داسې کړو، حمزه داسې کړو. نو زه فکر نه کوم چې د ولس به دونه قمقل وي چې دا د ما داخلي مسایل دي. لکه مخکې تا وویل چې ته حق نه لرې چې بلوچستان باندې خبره وکړې، ته هم حق نه لرې چې افغانستان په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړې. مهرباني. زه خو جغرافیه یو منټ ماته اجازه راکړئ، یو منټ یو خبره به وکړم. زه خو جغرافیه منم که نه، زه خو جمهوریت باندې یقین ساتم، ته خو نه ساتې که نه. اوس ته زما نظریه رالې او ځان دپاره ټاکي چې د بحث نه ځان وتښتې چې نه زما جغرافیه کې خبرې مه کوه. ستا نظریه دغه ده چې زما شریعت راوستی د اسلامي نظام دی، زه پکې جغرافیه او سیاسي جغرافیه زه نه منم. نو زه ستا نظریې باندې تاثر روان یم. زما نظریه د جمهوریت ته او په هغې کې سیاسي جغرافیه مثال زه منم. نو اوس زما نظریه او ستا نظریه کې فرق دی. حمزه ورته اوس که ته راځې زه خبره پوره کوم جي. مننه. اوس فدا صاحب محترمه زه به ټول خپل جوابونه درکمه، خو د هغې نه مهمه خبره دا ده ته ولس ته صرف دا جواب ورکړه، ولس ته د افغانستان ولس ته جواب ورکړه دا چې د انجونو تعلیمونه چې بندي دا په اسلام کې روا دي او په کم اسلام کې روا دي. که روا نه دي بیا ستا نظام اسلامي نه دی، او که اسلام کې روا دي نو بیا دا اسلام دی او که نه دی. ولستانه دا جوابونه غواړي، ته راشې د ولس ذهن بدلولو دپاره. حمزه پرون دا جانان صاحب محترمه اورګې بتا صاحب جانانه مسله په تا پورې ده، ځکه چې په بحث کې شتون لري. حمزه اورګې پلیز حمزه پرون شنې کپڑے چولې وې، نن سپینه چولې، سبا به تورې چولې. حمزه تاسو د ولس فقط نوروز اخی دا یو اخیری پوښتنه ډېره زیاته بخښنه غواړم. دا اخیری پوښتنه جانانه، تاسو په شریعت باندې خبرې کوي، په شریعت کې او په شریعت باندې لګي خبرې کوي. په شریعت کې خو د شیخ صاحب باید هغه
قانون ته یا احکام ته لبیک وایي ته تابعیت کوي که نه کوي د شیخ صاحب شیخ صاحب څوک په شریعت باندې خبرې کوي څوک یې د شیخ صاحب فدا محمد صاحب خیر ده یو خبره وکم تاسو مشرانو په اجازه فدا محمد صاحب دغه پوښتنې چې تاسو کوي دا پوښتنې بیخي غلطې دي زه خپل د حمزه ورور سره په فکري لحاظ نظري په لحاظ خلاف یم خو دغه پوښتنې چې تاسو کوي حمزه صاحب مخکې ویلي چې زه د مسلمان په حیث خپل د اسلام دفاع کوم ځکه زمونږ د ادرس نه خبره کیږي امیر المؤمنین چې کوم خبره کوي دا خبره د اسلام د ادرس نه کوي سبا په ما باندې اعتراض کیږي او دا یو اسلامي ادرس ده همدا په منهج یو مسلمان اعتراض کولی شي پاسو د جغرافي مثلا نو مسلمان ته باندې اعتراض کولی شي ولی په پاکستان کې ګوره اسلامي نظام نه دی وایي پاکستان کې اسلامي شرعي نظام نشته فدا محمد صاحب ګوره هر څه دا خبره دی ما سره تاییدوي چې پاکستان کې اسلامي نظام نشته نو دا خو د شل واري مالف نو ریدلی چې دا وایي نشته بحث خبره موضوع څه ده پاکستان موضوع دا ده د اعتراض کو په مولا باندې چې په منبر باندې مولا ناس ده دا ویا غوي دغه پوښتنې جواب به سره کوم شي په منهج د مولا زه دې پوښتنې جواب څنګه وکم دا خو اعتراض په ما کړی ځکه زه مسلمان یم د اسلام د ادرس په ما اعتراض شو نه نوروز اخی که بیا دغه سوي په انساني ټولنه کې موږ دا حکم لرو چې موږ د بلوچو خلکو غږ له ځان سره واخلو د نړۍ کې په هر کونج کې یو مسلمان وي او هغه مظلومي مکولای سوس دغه حمایت وکړو دغه حکم بیا څوک لمانه نه کوي مشکل نشته بلوچستان ځکه هغه سره زه فکرن خلاف یم خو دې کې مشکل نشته ته کولای شي اعتراض هم کې نو د بل چا په اعتراض هم ته ما زه هم دا وایم ګوره که په انساني ډول باندې ګوره که په انساني ډول باندې یو انسان حق لري چې د افغانستان په مسلو باندې خبرې وکړي او د ځان افغان بولي زه هم هغه د بشریت د اصولو په اساس باندې دا حق لرم چې بلوچستان د مظلومانو د مظلوم ولس غږ هم اوچت کړم هغه هم د موږ مسلمانان دي دلته موږ په شریعت باندې خبرې کوو دا حق لمانه څوک نشي اخیستلی بالکل ګورې فدا محمد صاحب یو امور دي اسلامي احکام دي دلته مسله دا ده چې غټ چیلنج موږ تاسو اسلامي احکام دي چې اسلامي احکام ته چیلنج وارد شوی دلته ځکه آیا هر خبره چې امارت اسلامي د خوانه طالبان د خوانه کیږي آیا دا خپل د اسلامي احکامو نمائندګي کوي کنه دلته حمزه صاحب اعتراض ټول په مولا چې شي وي دا چې د سده آیا دا خبره دا اسلامي احکام دي کنه نوروز ګور نوروز اصلي موضوع دا ځکه دا خدای دیو کې د امریکای د لندن خو ځلته خبره د اسلام شو نو خبره موږ تاسو د اسلام کو جواب باید هغه سی ورکړل شي لکه څنګه چې د پښتانه دراو شو خیر تاسو مشرانو په اجازه همدغه موضوع تاسو د ټولو ورونو په اجازه باندې صاحبزاده صاحب تاسو په اوله کې نه وی لایف موضوع دا شیوه چې حسیب زواک صاحب او دغه نور رونه زموږ یو بل ورور مسعود سحاق